سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. بیت د خپل خاوند هنري سره امریکا ته راغلی چې په ځنګل کې لږ وخت ورسره تیر کړي، ځکه چې هغه له سرطان څخه ژغورل شوې وه، یعنې اوس له دې ناروغۍ څخه آزاده ده. د همدې لپاره دوی هلته راغلي دي د خپلې بریا لمانځنه وکړي. په ساده ټکو دوی راغلي دي چې خپله بریا ولمانځي. راځئ وګورو چې د دوی سفر تر کومه ځایه پورې رسېږي. آیا واقعا لازمه ده چې هره بریا باید ولمانځل سي؟ هنري د خپل راتلونکي پلان په اړه فکر کاوه. هغه باید ځنګل ته ولاړ سي، هلته یو څه وخت تیر کړي. هنري د نقشې پر مخ باندې دوې لارې یادې کړې. یوه لاره وه چې په اسانۍ سره یې منزل ته رسولی سوه، بله لاره لږ سخته وه، خو بیت هغه بله لاره وټاکله، ځکه نه یې غوښتل چې څوک یې هنري کمزوري وګڼي. که څه هم هغه د پخوا په څېر قوي نه وه، خو بیا هم ټینګار یې کوه چې پر هغه لاره بوځو. هنري ډېر مجبوره نه کړه، یوازې خپلې خبرو ته پرېښوه، ځکه اوس هغه لږ بېصبره سوې وه. دا هم طبیعي خبره ده. د طبیعت ښکلا ته په کتو سره دوی پر مخ روان وو. بیت لږ ستړی سوه، ځکه چې لاره کښته او پورته وه. هنري ورته څه ونه ویل. یو څه مزل وروسته یوه ډبرینه لاره مخې ته راغله. هنري واوښتی او لاس یې بیت ته ورکړ، له دې سره مرسته وکړي. هغه د خپل ضد له امله لاس وانخیستی، خپله یې کوښښ وکړ چې وخیژي. په همدې وخت کې یې پښه هم زخمي سوه، خو دا ځل یې بیا هم د هنري لاس وانخیستی او خپله پورته وخته. هنري پوه سو چې باید دلته زموږ خیمه ودرېږي، ځکه چې بیت په خپل ضد کې روانه وه. ده ته لازمه وه چې د عقل څخه کار واخلي، نو د لرګیو ټولولو لپاره ولاړې تر څو اور بل کړي. په همدې وخت کې بیت د یو وړوکي سیند غاړې ته ولاړه تر څو خپلې پښې ومینځي. کله چې یو اوبه په لاس کې واخیستې، په اوبو کې د وینې نښې وې. ډېره وډاره شوه. بل لوري ته یې وکتل، هلته یو ښکار سوی خرس پروت و، په ډېر عجیب حالت کې پروت و. نو هنري ته غږ وکړ. هنري چې ولیدی ویې ویل دا ښایي د کوم ښکاري کار وي، ځکه هر څوک دلته راتلی شي، خو د دې ځای ساتونکو ته پکار ده چې باید پام وکړي. د داسې څارویو وژل څه ګټه لري؟ دوی لږ پر همدې موضوع خبرې وکړې. بیا د بیت دماغ بل ځای ته ولاړی. هنري هغه ځای یو څه شاوخوا ښایسته هم کړ. بیت ته ښه ښکاره شي. په شپه کې یې اور بل کړ. بیت د خپل روغتون پټۍ راویسته. د دې په لیدلو سره یې هغه سخت وختونه ور په یاد شول، نو یې هغه اور ته وغورځاوه. له تېر وخت سره یې خدای پاماني وکړي. بیت په پیل کې نه و چمتو، ژړل یې، ځکه هغه وخت ډېر سخت و، خو هنري تسلي ورکړه او هغه پرېکړه وکړه تېر وختونه باید هېر کړي او له سره نوی ژوند پیل کړي. اوس به د ژوند نوې کیسې جوړوي. خو ناڅاپه د لرې نه د ټوپک غږ واورېدل شو. هنري غوښتل چې د دې ځای ساتونکو ته خبر ورکړي، خو بیت وویل نه، ځکه دا به زموږ سفر خراب کړي. دوی بېرته ویده شول. بیت بد خوب ولیدی. په خوب کې یې ځان د روغتون مخې ته ولیدی. یو عجیبه مخلوق د هغې په ټپونو بوخت و. ناڅاپه یې سترګې خلاصې شوې او بهر راووتله. هلته یې یو عجیبه مایع په ځمکه ولیدل، همدومره چې هنري مخې ته راغلی. حیران شو چې بیت دلته څه کوي، خو بېرته خیمې ته ولاړه. بیا یې عجیب شور واورېدی. دوی منډه کړه. کله چې کیم ته ورسېدل، ټول شیان یې ویجاړ سوي وو او شاوخوا هماغه عجیب مایع پرته وه چې بیت لیدلې وه. آیا دا داسې څه دي چې موږ مخکې نه ولیدلي، او که کوم ښکاري دي چې یوازې د دې سره لوبې کوي؟ که هر څه دي وروسته به معلومه شي. اوس دوی دواړه له هغه ځای څخه ووتل، ځکه چې د خوړو او څښاک هېڅ شی پاته نه و. موبایلونه، راډیوګانې، نقشې ټول له منځه تللي دي. نو دوی مجبوره سول په خپله لار روان سي. دا ځنګل ډېر تیاره دی، یوه تېروتنه او بیرته له سفره پیل کول غواړي. دوی روان شول. بیا یو تور لوګی ولیدی، داسې ښکارېده لکه بیت چې په غېږ کې نیولې وي. بیت ورته وکتل. دوی په منډه هغه له هغه ځای څخه یوړه. یوې غټې ونې تر تنې لاندې پټ شول. هماغه شپه یې هلته تېره کړه. سهار چې روښنایي سوه، لومړی یې اوبه وڅښلې. بیا بیت یو څه ولیدل او دا ځل ښکاره سوه چې هغې باندې یو څه کابو لري. هنري غږ پر وکړ. د هغه پښه په یوه تله کې بنده سوې وه. منډه یې کړه چې هغه تله خلاصه کړي، خو زخم یې زیات و. هنري په سمه توګه تللی نه سو، نو پرېکړه وکړه چې بیت یوازې ولاړه سي تر څو مرسته پیدا کړي. هنري یې د یوې ونې لاندې تکیه کړ. خپله مخ ته روانه سوه. په هر ګام کې داسې احساس کوي لکه کومه ویرونکې سایه چې د هغه په څېر وي. کله چې مخ ته ولاړه و یوې کنډوالې ته ورسېده. په منځ کې یې یو څاه و. داسې ښکاره کېده لکه پخوا چې دلته یو کلی و، خو نن هغه ځای ویجاړ سوی و. کله چې بیت څاه ته وکتل، د هغې روح ولړزېدی. هلته د انسانانو پوستکي ځړېدل، نه یوازې یو یا دوه، بلکې په زرګونو. د ویرې یې منډه کړه. اوس هغه ځواک د هغې پسې روان و. همدا مهال ناڅاپه یو چا ونیوه او د یوې ونې لاندې یې پټه کړه. اصل کې هغه یو سړی و. د هغې ژوند یې وژغوره. هغه په همدې ونه کې ناست و. اصلا هغه هم د همدې ځواک سره جګړه کوله، خو ډېر وخت کېږي چې دلته بند پاتې دی. ځکه نو دا خبره ښکاره شوه چې که څوک دلته راسي، یوازې د هماغه ځواک په خوښه به بېرته تللی سي. د دې وروسته هغه سړي دواړه خپلې پناه ځای ته بوتله او هر څه یې ورکړل چې ویې خوري. لومړی هنري او بیت فکر وکړ دا سړی ښه نه ښکاري، ځکه هېڅ یې نه ویل. خو لږ وروسته یې ځان معرفي کړ چې نوم یې وین و او هغه هم همدې ځواک پر وړاندې جګړه کوله، خو تر اوسه نه و بریالی سوی. بلې خواته د هنري د پښې هډوکي راوتلي وو. بیت هڅه کوله چې سم یې کړي، هغه یوازې چغې وهلې. د وین د هغه د چغو شور نه خوښاوه. په یوه شېبه کې یې د هغه هډوکی سم کړ او ورته ویې ویل ویده شه، ځکه چې د شپې وتل خوندي نه دي. دواړو خوبونو ته اړتیا نه لرله. هغوی له وین څخه وپوښتل ته دلته څنګه راغلې او دا څه شي دي؟ هغه وویل زه هم ستاسو په څېر دلته راغلم، 8 میاشتې مې کېږي، خو کور ته بېرته نسم تللی. دا ځواک انډیګو نومیږي. دا د هغو انسانانو ښکار کوي د امریکا ځنګلونو ته د ګرځېدو لپاره راځي، بیا یې په ستوکې باسي. د دې وړاندې هنري او بیت په دې خبره باور نه کاوه، خو اوس چې یې خپل په سترګو ولیدل او قانع سول.
نو دا حال روان و. د بیټ سترګې یوازې په یوه ځای کې ولاړې وې. هغه د وین په غاړه ځوړند لاکټ ته وکتل. د یوې نجلۍ انځور پکښې کې و. سبا سهار وین وویل زه ښکار ته ځم، خو یوازې نه، ته به هم راسره ځې او هنري به همدلته پاتې سي ځکه چې هغه د تګ توان نه لري. بیټ ومنله. وین د انډیګو ښکار ته ولاړی. هغه یوازې د لوګي په بڼه راوتی. اوس د ټولو لویه پوښتنه دا وه، آیا وین به په مرمۍ ووژني که داسې په یو څه راز پوهېږي چې نورو ته نه دی معلوم. دلته بیا د بیټ سترګې پر هماغه لاکټ ولاړې وې. بالاخره وین ورته وویل دا زما د لور ایډیسن انځور دی، زه ورسره دې ځنګل ته د لیدو لپاره راغلی وم، خو هغه انډیګو راڅخه واخیسته. له هماغه ورځې مې پرېکړه وکړه چې اوس به زه د هغه ژوند اخلم. په هر څنګه وي ډېر وخت تېر سو خو هېڅ یې په لاس ورنغله. نو ځای یې بدل کړ خو هلته هم څه نه و. نو بېرته را روان سوه. په ناڅاپه وین ورک شو. بېرته بیا هماغه تور لوګی ښکاره سو. د ویرې یې منډه کړه خو څومره به منډه ووهې، بالاخره حوصله له لاسه ورکړه. خو دا څنګه؟ ځکه چې هغه ځواک یوازې هغه لمس کړه او نه یې ووژله. ولې؟ په همدې وخت کې وین د ډزو په کولو راغلی. هلته پوه سو چې دا ټول د وین چال دی. هغه یوازې د هغې نه د یو دام په توګه ګټه اخیسته. خو موږ دا وموندله چې دا د شیطان ځواک یوازې هغه کسان وژني په رښتیا اندېښمن یا ناروغ وي. خو اوس بیټ څه سوې ده؟ نو بیا ولې د هغې پسې دی؟ وین له هغه همدغه پوښتنه وکړه، آیا هغه له هم ناروغه ده؟ که څه هم بیټ تر اوسه ورته نه وه ویلي. هغې ورته ویلي وه چې پخوا ناروغه وه. وین پوهېده چې دا ځواک یوازې ناروغان نه وژني. نو بیټ ورته راز ښکاره کړ چې هغې سرطان درلود. بیا ښه سوه خو وروسته سرطان بیرته راستون سو او د دې خبرې په اړه یې تر اوسه خپل خاوند ته نه دي ویلي ځکه چې هغې غوښتل یو څه وخت ورسره تېر کړي. دلته موږ په حقیقت راز پوهېږو. همدا لامل و چې دا ځواک بیټ پسې و ځکه چې هغه ناروغه وه. هغې وویل سرطان یې درلودی. بیا ښه سوه خو بیرته یې سرطان راغلی دی او لا یې خپل خاوند ته نه دي ویلي ځکه غوښتل یې له هغه سره یو څه وخت تېر کړي. کله چې ټول ویده سول بیټ هغه غار ته ولاړه. هلته یې داسې ځای ولیدی لکه یو پټ بنکر. کله چې دننه ولاړه سترګې یې خلاصې پاتې سوې. هلته د خلکو مړي پراته وه چې همدلته ژوندي پاتې سوي وه. وروسته وین هغوی د خپل هدف لپاره وکارول تر څو په یو ډول سره هغه موجود ووژني. اوس یې هم همدا کار د دوی دواړو سره کول غوښتل. وروسته وین راویښ سو او بیټ یې ونیوله. بیټ ورته وویل چې ته قاتل یې، د خپلې لور د غچ لپاره دې بې ګناه خلک ووژل. هغه کسان چې ستا مرستې ته راغلي وه خو اوس غواړې هنري قرباني کړې ځکه ویل یې چې هغه به ونه وژل سي. نو غوره ده چې د هغه قرباني ګټه ولري. خو بیټ هغه منع کړ. ورته ویې ویل که غواړې نو ما قرباني کړه، کېدای سي دا موجود زما څخه یو څه وغواړي، په دې توګه به تا ته د ښکار لپاره وخت پیدا سي. هغې ډېر ټینګار وکړ او بالاخره وین ومنله. بیا دواړه یو ځای راووتل. بیټ ترې وپوښتل چې څه باید وکړم ځکه چې زه تر اوسه د چا لپاره په دام کې نه یم راګیر شوی. آیا باید ځوړنده سي که چیغې ووهې؟ خو وین ځواب ورنه کړل. ناڅاپه هغه موجود پرې برید وکړ خو د برید طریقه یو څه جلا وه. لومړی یې د قرباني کمزوري کاوه. هغه خپل ضعیفې نقطې یې ورښکاره کولې او بې وسه کاوه یې لکه څنګه چې وین ته د خپلې لور څېره ورښکاره کړه، داسې لکه چې هغه په خوب کې ورک سوی وي. بیا له دې ګټه واخیسته او هغه یې ټپي کړ. بیټ ورته رامنډه کړه او ورته ویې ویل بس دې نور یې پرېږده. خو وین سره له ټوپونو تسلیم نه سو. دا ځل یې هغه ونیوله او په یوه رسۍ سره یې وتړله او پرې چیغه یې کړه زما مخې ته راسه که نه هغه به زه ووژنم. بیټ هڅه وکړه خو په پای کې چې کله پرې ټوپک ایښودل سوی و نو په خپله لرګي ته ورپورته شوه خو لږ ځنډ وسو. بیا بیټ له خپل جیب څخه یو تیره شی راویستی. کله چې وین وګرځېدی هغه تیره شی د هغه په ستوني کې ور ووهی. له دې څخه هغه مړ نه شو خو داسې ښکاره کېده لکه ډېر ژر چې به مړ سي. خو د بیټ سره هم پیښه وسوه. هغه لرګی چې دا ور باندې ولاړه وه هغه مات سو. هغه راوځړېدله خو نه پوهېږو څنګه رسۍ وشکېده او هغه لاندې راولوېده او ژوندۍ پاته سوه. بیا یې منډه کړه خو ناڅاپه بیا هماغه خراب ځای ته ورسېده. دا ځل یې د وین پوستکي ولیدی. یعنې اوس هغه خپله هم د دې ځواک ښکار سوی و. خو بیا له بیټ سره عجیب څه پېښ سول. داسې لکه بلې نړۍ ته چې تللی وي. هغه موجود پر هغې بشپړ واکمن سوی و. کله چې سترګې یې پرانیستې پر یوه ډبره پرته وه. پر هغه ډبرې نښې جوړې سوي وې. داسې ښکاره کېده خو دا هماغه ځای دی چې خلک پکې په خوشحالۍ سره دا موجود ته ځانونه سپاري. یوازې دا موجود ټاکي څوک به قرباني کېږي لکه څنګه چې یې بیټ ټاکلی وه ځکه چې د هغې زړه پاک و که څه هم ناروغه وه خو هېڅکله یې د چا لپاره بد فکر نه و کړی. ښایي همدا لامل و چې ژوندۍ پاته وه. په هغې قرباني کېدل نه منل. نو منډه یې ووهله. په هر ځل به بیرته هماغه ځای ته راغله. په دې وخت کې یې د وین خبرې په یاد راغلې. کله چې دا موجود په فزیکي بڼه راښکاره سي نو موږ یې وچلی سو. نو دا ځل چې نږدې راغلی هغې پر هغه د چړې حمله وکړه. د هغه بدن ټوټې ټوټې سو او پر مځکه ولوېدی او په پای کې د هغه د بدن څخه یو کوچنۍ حشره راووتله. هغوی غوښتل چې هغه حشره د بیټ و بدن ته ننوځي خو بیټ هغه ووهی او ویې وژي. بیا له هغه ځای څخه راووته. هغې خپل خاوند ته ځان ورساوه او هغه یې له ځنګل څخه ویستی او له دې سره کیسه همدلته پای ته رسېږي. که مو کیسه خوښه شوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ سره په یوټیوب کې ملګري شئ او زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.